د عارف وزیر په جنازه کې د مشر منظور پښتین تاریخي وینا. ګران لیدونکو السلام علیکم. منظور پښتین د عارف وزیر په جنازه کې وویل پښتنو نن له یو پلوه د عارف وزیر ویني پرتی دي، د دغه خاورې د پالونکي ویني پرتی دي، او بل پلو د پنجاب د گورنر خوشحالي وګورئ چې هغه څنګه زموږ په مرګونو خوشحالیان لمانځي. دا خلک له ازله تر نن ورځې پورې زموږ دښمن پاتې شوي او په یو حالات کې دې هم نه پرېږدي. هغه که ته غلی کښېنې هم وژنې دي، که ته یې مخالفت کوې هم وژنې دي، چې جاسوسي ورته کوې هم وژنې دي، چې غلام یې شي هم وژنې دي. پښتنو نوره لار درته خوښه کړی چې د غیرت مرګ مو خوښ دی که د بې غیرتي مرګ. نن په تاسو باندې یو غږ کوم، په ټول پښتونخوا مې کوم چې ای پښتونخوا دا که د عارف وزیر وینه توی شوې، که د خړ کمر وینې توی شوې، د ارمان لوړې وینې توی شوې، که په دریم جون 2013 په واڼه کې وینې توی شوې. دا وینې د څه لپاره توی شوې دي؟ دغو ظالمانو، دغو جابرانو د سوات خویندو میندو ته کنځلې کولې، دغو د باجوړ خویندو میندو ته کنځلې کولې، دغو د پېښور خویندو میندو ته کنځلې کولې، دغو د ورکزي، کورم، خیبر، د وزیرستان داسې چې تر کوټې پورې چې څومره هم پښتانه پراته دي په چیک پوسټونو یې د دوی خویندو میندو ته کنځلې کولې او ځورول به یې. د عارف په شان دغه خلکو هغه خپلې خویندې میندې شمېر کړې او د هغوی په ننګ راووتل. ای پښتونخوا ستا څخه پوښتنه کوم، تا ته مخامخ یم. کوم چا چې په تا باندې ننګ کړی هغو سره ته څو سلنه ولاړ یې، ننګ پرې کوې که نه؟ منظور زیاته کړه دا د بېوسۍ مرګونه نور نه منو، که نه یې منو که نه یې منو. بیا هر هغه سړی چې څوک جنګ راوړي یا یې څوک ملګرتیا کوي هغه په دې خاوره پرېږدئ که نه یې پرېږدئ. د دغې لپاره چې قرباني راځي دغې قربانۍ ته تیار یې که نه یې تیار. موږ په خپل منځ کې په یوه خبره مشوره کوو، بیا به خپل ننګیالي کام ته لیحه عمل ورکوو. دا کام بې ننګه نه دی، هسې د ظالم او جابر دا سوچ تېر شوی چې د ISI، IMI او د پوج په دغه خاوره چې څومره هم د ظلم او جبر شکلونه دي موږ یې پېژنو. دا ټول ستا خلک دي، دا ټول تا جوړ کړي، دې ټولو ته تا تربیت ورکړی، هر څه تا کړي او ته یې کوې. دلته خبره روانه ده چې ګوډ طالب دی او بیټ طالبان دي. دغې خاورې باندې هر وسله وال د دغه ریاستي ادارو پیداوار دي. په کومه څېره کې چې راځي موږ خپل دښمن پېژنو. دلته چې څومره وسله وال راغلي هغه د پاکستان د ریاستي ادارو کارکوونکي دي. په هر حال تاسو د منظور پښتین د دغه خبرو په هکله څه نظر لرئ او اوس باید څه وشي؟ خپل نظرونه م راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو پلوه بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.